بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په مایکروسافټ ورډ کې نن چې کوم په لیاوټ ټیپ کې کوم بټن د لانچ بټن یا په سیټ اپ بټن د دې کې اول مارجن دی، پیپر دی، لیاوټ دی، دا ټول خپل تکرار دی. مارجن ګوره مونږ او تاسو ویل تا چې مونږ او تلته هغه مارجن لرو چې چا جوړ کړی کمپنۍ. که کله تاسو یو خپل مارجن ډاکومنټ کې اپلای کول غواړئ د خپل خوښې، نو بیا به دلته راځئ په سیټ اپ بټن ته او دیز نه خپل خوښې مارجن ور انټر کولی شئ. مثال ټاپ نه څومره مارجن سپیس غواړي 3 انچه، باټم نه څومره غواړي 3. چوکۍ که ګوره په خپله خوښه یو مارجن مونږ او تاسو اپلای کوو که نه. همداسې لیفټ او رایټ، لیفټ او رایټ نه څومره مارجن غواړي سپیس، مثال لیفټ نه 3، رایټ نه 3. اوکې که ګوره په خپله خوښه یو مارجن جوړ کوو که نه. یعنی کسټم مارجن دلته مارته ویلو چې کسټم مارجن څه معنی؟ په خپله خوښه یو مارجن چې کله به جوړوئ نو کسټم مارجن ته به راځئ. ګټر، ګټر اصل کې اوس د ګنډلو ځي ته خپله څه ویل کېږي؟ ګټره. ګورئ مثال دا زیړي ده، دې ته ګوره دا سپین ځای چې دلته ښکاري درته، دلته دغه خپله دا سپین ځای مارجن شو. دا کوم ځای کې چې بیا سټیپلر لګي دې ته ګټر وایي. یعنی مارجن دا د سټیپلر دپاره موږ او تاسو نه پرېږدو، دا همداسې فری سپیس وي د ورکې سره. اصل کې بیا د ګنډلو دپاره سټیپلر دپاره موږ تاسو فری سپیس ورکوو په نوم د ګټر راوړه. ګورئ ګټر خپله د ګنډلو ځي ته وایي. یعنی ګټر اوس د ګنډلو دپاره تاسو څومره ځای پرېږدئ. دلته اوس ګورئ مثال راځم دلته لیاوټ ته په سیټ اپ ته، ګورئ ګټر دلته اوس موږ او تاسو دلته پریویو کې دلته ګټر اوس خپله معلومیږي. زه ګوره لږ ګټر ورکوم دلته پریویو کې خپله ګټر راځي. مثال زه غواړم ګټر 2 انچه شي، تاسو وګورئ دلته ګټر وګورئ تور تور غراغ خالونه که نه. یعنی دا اوس ګوره د ګنډلو ځای اوس دا شو. اوس ګوره لیفټ نه مارجن څومره دی؟ 1. او ټاپ نه څومره دی؟ 1. باټم نه یو، لیفټ نه یو. اوس مارجن سره به دا ګټر چې شي نو څو انچه به سپیس شي؟ 3. یعنی یو انچ مارجن شو او 2 انچه موږ څه واخیسته؟ ګټر. چوکۍ که اوس وګورئ لیکل د کوم ځای نه شروع شوه؟ د دې نه شروع شو که نه. یعنی دا 1 انچ دا خپله سپیس شو، مارجن شو. دغه 2 انچه موږ او تاسو د څه دپاره پرېښوده؟ د ګټر دپاره پرېښوده، د ګنډلو دپاره. یعنی که سبا څوک وایي چې ګټر څه ته وایي؟ ګټر د ګنډلو ځي ته وایي. دې نه ګټر سپیس تاسو دې نه ورکوئ. ګټر پوزیشن اوس ګنډل انګلیش کتابونه د کوم خوا نه ګنډل کېږي؟ لیفټ. که چېرته مثال پښتو وي نو څه به ورته انتخاب و؟ رایټ. نو ګټر به کوم خوا ته راځي؟ رایټ. او که چېرته فیزبل وي یا د ډاکټرانو پیډونه وي هغه هم پام وي چې پاس نه ګنډل شوي که نه، نو بیا هغه دپاره به ګټر کوم ځای ته انتخابوئ؟ ټاپ ته. دغسې به پاس ګنډل کېږي. بل راځو اورینټیشن. اورینټیشن تاسو دلته وویل چې ورکه افقي وي که عمودي، یعنی پورټریټ سټایل کې وي لینډسکیپ. دلته موږ او تاسو راځو، زه ورته یم چې ورکه اوس وګوره پورټریټ سټایل دی، زه ورته یم لینډسکیپ یې که. نو لیاوټ ته راشي دیز نه هم لینډسکیپ کولی شي، او په سیټ اپ بټن ته راشي لینډسکیپ دیز نه هم څه کولی شي؟ اخیستلی شي. ګوره اوس ورکه په کوم سټایل کې شوه؟ دلته راځو لنچ بټن، دا واړه لینډسکیپ اوکې که اوس وګورئ ورکه په کوم سټایل کې شوه؟ لینډسکیپ سټایل کې شوه او که نه. همداسې که دلته راشو په سیټ اپ ته بل ګورئ پیجز دي، ملټیپل پیجز. نارمل زمونږ او تاسو ته په سکرین څو ورکې ښیي؟ 1. نو دلته ورته وایي چې ملټي پیجز. یعنی مثال زه ورته یم چېرې ما ته په سکرین کې څه میرو مارجن ښیه. میرو مارجن دا معنی یعنی دا مارجن به چې کله ته به دا 2 ورکې تا ته په ډاکومنټ کې شو کېږي، مارجن به په دې ډول یو بل سره څه وي؟ یعنی د شیشې په شکل به مخامخ وي، میرو شکل کې به. میرو خپله شیشې ته وایي که نه. ګورئ مثال ته راځم، سټکس مې ولیکه، انټر مې کړه. اوس دلته زه ورته یم چېرې میرو ګورئ اوس په سیټ اپ کې وګورئ نارمل دی که نه. زه ورته یم چېرې میرو مارجن راته شو که. لیاوټ ته رېشه، دلته رېشه وګورئ میرو مارجن اوکې که. اوس موږ او تاسو سره دا سټایل چې دی دا میرو مارجن دی، وګورئ دې ته میرو مارجن وایي. یعنی دغسې به دواړه طرفه یو ځای کېږي، یا به سټیپلر کېږي یا ګنډل کېږي. یا میرو مارجن نه غواړي، دلته رېشه مثال زه ورته یم چې نه 2 پیجز پر شیټ، په یو 2 ورکې راته څه ښیه؟ په یو شیټ ښیه. وګورئ اوس په یو شیټ باندې څو ورکې به موږ او تاسو ته ښیي؟ 2 ورکې. دا لاست ورکه ده. اوس وګورئ په یو شیټ به مثال 2 ورکې به راځي. یعنی 2 پیجز پر شیټ دلته ویلی و که نه چې په یو ورکه دې څو ورکه راشي؟ دلته په پرنټ کې ویلی و څه شو؟ دې کې ګوره هغه آپشن هم ورک شو ځکه چې دلته دا آپشن فعال دی. یعنی 2 پیجز پر شیټ، په یو شیټ به څو ورکې راځي؟
دوه یا بوک فلټ دغه سټایل دی لږ به یو بل سره څه وي نږدې به وي داسې فلټ سټایل کې به وي دا خپله فلټ سټایل دی په دې سټایل کې به وي یا فلټ سټایل نه غواړي دلته راشه مثال ورته چېرې ریورس بوک فلټ ریورس معنا یعنی د چپ خانه ریورس یعنی شا خانه دغسې به ریورس سټایل کې وي همداسې کلی شو دلته دا هم شیټ پر بلاک مثال په یو ورقه د څو وي دا ما خبره څلور دي وي اته دي وي اټو مانا خپله چې څومره انتخاب کړي دا اپشن چې دی دا لاندې اپشن دا د دوه اپشنونو سره راځي صحیح شو دلته مثال ورته چې پر شیټ څو ورقې درې شي همداسې ګورئ اپلای ټو باندې پوهېږئ څه کار کوي هول ډاکومنټ څه باندې this point forward د دې نه بعد لکه ګورئ موږ او تاسو لیکلو که نه کومه ورقه ده پورټریټ ده که نه دویمه ورقه غواړم څه شي لینډسکیپ نو څه به ورته انتخاب وم this point forward اوکې که دویمه ورقه ګورئ څه شوه لینډسکیپ همداسې کلی شو دلته سیټ د ډیفالټ مثال موږ او تاسو چې نارمل ډاکومنټ اوپن کوو مثال یو ډاکومنټ اوپن کو مارجن د ټاپ او لیفټ او باټم نه څومره وي ته وایه چې درې چې کله ډاکومنټ اوپن کو مارجن د ټاپ نم درې وي باټم نم درې لیفټ او رایټ نه دي دوه وي دا سیټینګ ته غواړي همیشه دپاره ډیفالټ شي نو دلته په څه کلیک کې سیټ از ډیفالټ پیپر ته راځو پیپر خو هم دلته ویلی که نه سایز کې چې پیپر سایز به موږ تاسو دلته څه کوو انتخابو به یعنی څومره کومه ورقه غواړي فور غواړي اوکې که دا کومه ورقه شوی فور د ورقې سایز بدله دي نه ته د ورقې سایز د پیپر سایز نه څه کولی شي چینج کولی شي ګورئ ویټ کې درته د هر ورقې پلانوالی او جګوالی ښیي هره ورقه چې تا اخلي دلته درته پلانوالی هم ښیي جګوالی هم ښیي تاسو مو ویل کسټم پیپر دلته سایز کې هم ګوره کسټم پیپر ویلی وه که نه مور پیپر یا کسټم مثال که سبا تا ته څه ووایي چې یو ورقه زه درته د خپلې خوښې ویم درته ویل چې مطبوع والا نن سبا ورقې په دې پردې شکل کې دي یعنې غټې غټې ورقې دا کینچي کوي یو کس تا ته فرمایش درکړي چېرې ما ته خپله ورقه کټ کا چې د ورقې پلانوالی 8 انچه وي جګوالی 12 انچه داسې ورقه اندازه تا سره په دې کې نشته دی نو ته غواړې چې دغه اندازه په خپله خوښه جوړه کړي نو اخره کې به راځي څه به انتخاب یې کسټم مارجن به انتخاب کسټم سایز ویټ څومره هایټ ویټ څومره غواړي د ورقې مثال 8 دلته راشه کسټم ته کسټم د انتخاب کو مثال د ورقې پلانوالی څومره غواړي 8 جګوالی څومره غواړي 12 اوکې که اوس دا وګورئ موږ او تاسو په خپله خوښه یو پیپر سایز جوړه کوو که نه یعنی کسټم سایز په خپله خوښه یو پیپر سایز جوړول پیپر سورس ګورئ دې کې فرست پیج او ادر پیج دا غړ غړ د فوډ سټیټ مشینونه وګورئ کاپي مشینونه دا خپله مختلفې ټریګانې لري یا 3 خانې لري یا 4 ټری ورته وایي مثال ټری 1 ټری 2 دغسې 3 خانې لري اوس ته چې دا لیکل چاپ کې تا مثال فوډ سټیټ مشین نن سبا داسې مشینونه راوتي لکه د پرنټ غوندې دي هم کاپي کوي هم هغه وباسي چاپ وباسي نو هغه کې خپله ټریګانې وي که چېرته ډیفالټ ټری اټومیټیکلی انتخاب وي یعنې اټومیټیکلی سلیکټ دا معنا چې خپله د کمپیوټر په چاپ ته هره خانه کمپیوټر انتخاب کا اټومیټیکلی دی انتخاب کی یا پرنٹ آټو سلیکټ د پرنٹ آپشن د لار نه ته ورته ټری انتخابولی شي یا مینول فیلډ دا معنا 3 خانې دي تا دویم کې ورقه کېښودې دا ستا مینول شو زه همدی نه چاپ دي شي اول او دریم کې د نه ایښي او ټری 1 یعنې اولې خانې نه د دې ورقې چاپ شي دا اول صفحه دي د اولې خانې نه چاپ شي نو دا نورې ورقې د بیا کوم ځای نه چاپ شي نو هماغه خبره دغه ځای نه بیا ورته ټریګانې سیټ کولی شي دې کې خو هماغه خبره ده پرنټ آپشن دا بیا موږ انشاءالله فایل مینو کې آپشنونه لرو هلته به یې لولو او سیټه د ډیفالټ خو پوهېږئ لیاوټ ته راځو لیاوټ کې هم دا ټول پرون ویلی دی او که نه وګورئ هماغه کار دی که نه ګورئ مثال موږ تاسو دلته راغو بریک ته راغو ایون پیج هم واغستو صحیح شو یا مثال بیا راغمه دلته اوس ما زه ورته یم چې دا کوم پیج کې زه ولاړم ما ته څه ښیي ایون مثال زه دلته راځم بیا 8 پیج اخلمه 8 پیج نو دلته زه راځم مثال پیج څخه ما ته وایي چې کومه ورقه کې ته ولاړې همداسې سیکشن هم ښیي درته او سلیکشن سیکشن ډایرکشن خو پېژنئ که نه یعنې مثال ګورئ تاسو دلته یو سیکشن د اول سیکشن هم ولیکلو دلته دې سیکشن کې لیکل له کوم خوا نه شروع شو لیفټ ته دلته سیکشن بریک کې نو دلته راځي لیاوټ ته بریک ته او نیکسټ سیکشن ته ورته چې دې سیکشن مثال ټکس رایټینګ د کوم خوا نه وي
رائټ ټو لیفټ وي یا لیفټ ټو رائټ وي دغسې بدلولی شئ. همداسې کړی شي دلته سپریس نوټ نوټ تاسو لا نه دی ویلی دلته چې دا مو ویلو بیا خپله فوټ نوټ او نوټ چې مو ویلو په دې اپشن بیا خپله پوهېږئ. هیډر او فوټر خو پوهېږئ که نه ډفرنٹ آډ اینډ ایون پیج ډفرنٹ فرسټ پیج هیډر مثال څه کار کوي ډفرنٹ فرسټ پیج نو دې ځینه هم فعالولی شي دا اپشنونه. هیډر څه کار کوي هیډر سایز زیاتولی او کمولی شو هیډر او فوټر په دې کې خو مشکل نشته دی. ورټیکل الاینمنټ ګورئ موږ او تاسو چې کله ډاکومنټ کې لیکل کوو د کوم ځای نه ټاپ نه شروع کېږي که نه درته یو کس وایي چې دغه عنوان د ورقې سینټر ته بوځه. ورټیکلي څه معنا عمودي د لیکل کوم ځای ته ویسه د ورقې سینټر نو دا واله اوکې که کوم ځای ته راغله سینټر یا ورټیکلي مثال باټم ته ویسه دلته راشه باټم اوکې که ګوره ورټیکلي دا کوم ځای ته راغله د ورقې باټم ته راغ که نه او په جسټیفای څه کار کوي اړخونه به یې څه کوي منظموي کنټرول جی خو مې ویلی که نه هماغه کار کوي دې باندې خو پوهېږئ. لاین نمبرینګ ته لاین نمبرز ته راځو دا پکې نوی دی سیټ د ډیفالټ دلته هم دا کار کوي. لاین نمبر څه کار کوي موږ تاسو پرون دلته په لیاوټ ټیپ کې لاین نمبر اپشن ویلی دی اما خبرې دي خو لږې پکې څه مختلفې دي. مثال ته مې څه ټیکس ولیکه صحیح ده اوس دلته غواړم چې هر لاین سره نمبر راشي نو دلته سیټ اپ ته راځو دلته موږ تاسو ورته لاین نمبر او څه ته ټیک مارک لګو ایډ لاین نمبر اوکې کا هر لاین سره نمبر راغو که نه. اوس دې کې ګورئ خبرې د اپشنونه دي دا لاین نمبر اپشن ګوره دیز نه اوپن کولی شئ ګوره دا پې سیټ اپ بټن نه لاین نمبر سټارټ زه ورته یم چې اول لاین نمبر د څه نه شروع دی زه ورته یم چې د سلو نه نور سټارټ شي اول لاین نمبر د څه نه سټارټ شي سلو نه نو دلته سل ورته ولیکه اوکې کا اول لاین نمبر د څه نه سټارټ شو سلو نه یعنې که سبا څوک درته وایي چې اول لاین نمبر باید د سلو نه شروع شي تاسو دلته راځئ لاین نمبرز ته او دلته په څه کلیک کوئ سټارټ فرام ټیکسټ ګورئ اوس د دې لاین نمبر او د ټیکس مینس کې فاصله اټو ده اټو څه معنا اتوماتیکلی کمپیوټر خپل ورته مثال او سایز ورکړی دی ډیسټینیشن یې ورکړی دا فاصله ته د ټیکس او د لاین نمبر مینس کې کمولی او زیاتولی هم شي. مثال زه ورته یم چې د ټیکس او د لاین نمبر مینس کې څومره فاصله شي نیم انچ اوکې کا اوس تاسو وګورئ فاصله زیاته شوه او که نه یعنی که سبا څوک درته وایي چې د لاین نمبر او د ټیکس مینس کې فاصله کم ځای نه زیاته لاین نمبر او فرام ټیکس دیز نه څه کولی شو زیاتولی شو. کاونټ بای څه کار کوي مثال ګورئ درته یو کس وایي چې لاین نمبر په دې شکل کې ورکړه مثال هر یو خط د 3 لاینه پس نمبر والي لکه اول خط نمبر واغستو یو که نه بیا بل 3 لاینه پس په څو راځي بیا به 3 لاینه پس څو راځي دغسې مثال درته یو کس وایي چې 3 لاینه پس هر یو خط ته نمبر ورکړه نو ته به دلته راشي مثال ټیکس دې ولیکه انټر دې کړه ته ورته چې هر یو خط 3 لاینه پس نمبر دې والي نو لاین نمبر ته راشه لاین نمبرز او دلته به راشي سټارټ 8 لاین نمبرینګ او دلته ورته څه ولیکئ 3 اوکې کا نو وګوره هر یو خط څو لاینه پس نمبر اخیستی وګورئ 3 لاینه پس نمبر واغستو او که نه زه ورته یم چې نه څلور لاینه پس دې والي لاین نمبر ته راشه دلته ورته څلور ولیکه اوکې کا ګوره څو لاینه پس اوس نمبر واغستو څلور لاینه پس نمبر واغستو او که نه دا خپله دا لاین دا کاونټ بای دې دپاره ریسټارټ ایچ پیج چې پیج نوی کېږي لاین نمبر دې څه نه شروع کېږي ریسټارټ ایچ سیکشن چې سیکشن بدلیږي نمبر دې څه نه شروع کېږي کنټینیوز جاری دا خو تیر شوي خبره بارډرز ته راځو دا خو مې ویلی رښتیا ویلی هم دی که نه دې کې څه مشکل شته څه پکې پاتې شوه نه پروګراف ګروپ تاسو دلته ویلی که نه پروګراف دا پروګراف هم هماغه خبره دې کې صرف لیفټ رائټ بیفور او آفټر دا هم تاسو ویلي خو اوس د دې کار راته کوم نو دا ټیپ هم ختم دی ټیکس هم ولیکه ته ورته چېرې د لیفټ نه دا پروګراف مخکې که نو دلته رایشه ګوره لیفټ خواڼې څومره مخکې کې دیز نه مثال نیم انچ مخکې کې دا د 1 انچ مخکې کولی شي رایټ نه څومره مخکې را مخکې کول غواړي ګوره څو انچه را مخکې کې 1 انچه سپیسینګ دی مثال د دې نه مخکې چې دا پروګراف دی بیفور دی که نه نو دې نه مخکې چې دا پروګراف دې دواړو منځ کې څومره فاصله غواړي بیفور هم ویلی آفټر د نه پس چې اوس دا پروګراف دی د دې دواړو منځ کې څومره فاصله غواړي فاصله کمولی او زیاتولی شي لنچ بټن مې ټول درته ویلی ده که نه
په هوم ټپ کې په لنچ په پروګرام بټن کې مې دا ټول اپشنونه کړي دي نو تاسو دا اوپن کولی شئ. ارینج ته راځو دا پکچر سره دا اپشنونه پکچر او شیپ تاسو ویل ګوره یو شیپ راولمه مثال شیپ مې راوستلو دلته ګورئ شیپ سره ډرایوینګ ټولز راو ګروپ د څه شي راو ارینج لیاوټ ته راشئ ګوره هماغه ګروپ دی که نه ارینج دا هغیز نه اپشنونه کارولی شئ هغیز نه هم کارولی شئ. نو دا موږ تاسو سره په مایکروسافټ ورډ کې نن کوم ټپ ختم شو لیاوټ ټپ هم